که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو په چارت باندې بیا هم په بار چارت او کلام چارت باندې کار کوو چې مثلا موږ څنګه کولی شو کلام چارت جوړ کړو. دلته ما ګوره مثال د ټیسټ لپاره تاسو کولی شئ چې مثال په ټیبل جوړ کړئ، ډېره ډیټا وي، د هغې نه یو چارت جوړ کړئ، او یا مثال ته اچیومنټ وي په بل شیټ کې دغه وي د ډیټیل وي لکه د میاشتې څوک یا کوم سټوډنټ لیست وي یا د امپلای لیست وي چې مثال د هغې ډیټا انټري کوئ، دلته سمري جوړوئ په دې شکل سره. زه اوس راځم د دې نه یو چارت جوړوم. دلته کلیک کوم په یو ځای کې که الټ ونیسم د کیبورډ لاندې F1 کلي زور کړم نو دا به ماته اتومات شکل باندې چارت جوړ کړي. دا یو چارت شو، مثال دا چارت ما جوړ کړو په دې شکل سره. دا چارت دلته زه راځم د دې نن په دې باندې کار کوو چې فارمټینګ د دې باندې کار کوو چې څنګه فارمټ کړو دا چارت او څنګه په دې باندې کار د پریزنټیشن یا د یو راپور دپاره آماده کړو. اوس دلته دا په دې ټایټل به کلیک کړم ته چې مساوي او بیا راځم دا اصل نیسم. دا یو ډاینامیک ټایټل دی. دا ټایټل مې چې ورته ونیو په دې شکل سره دلته راځم دا ورته چې سایز یې چکه غټ کړه. مثال دلته په دې شکل ما دلته ټول چارت نیولی، دا به کنټرول زیډ کړم نو د دې ټول چارت سایز یې غټ کړ. تر زه دا ټایټل سایز غواړم مثال چې د دې سایز غټ کړي. مثال په دې شکل سره دا یې غټ کړ. زه مثال راځم دلته دا به شل کړم او بیا به ورته چې بولډ او یو رنګ مثال تبدیلوئ، رنګ ورته تبدیل کړئ، دا یې ټایټل شو. په دې کې دلته دا کټګوریګانې دي لکه دا چې دی دلته دغه کټګوریګانې دي. مثال دلته لاندې دا هاریزونټل اکسس دا کلیک کوم یا سلیکټ کوم او دلته راځم ورته یم چې دې ته یو رنګ ورکوم دې شکل سره او لږ اندازه غټوم او بولډ مثال فونټ یې غټوم په دې شکل. دا مې هم جوړ کړ. دلته په دې کې زه راځم دا وای ایکس دا وای په دې شکل، دا ایکس اکسس مثال د په دې شکل. زه دې ته یو رنګ ورکوم د بولډ او یو څه اندازه لویوم په دې شکل سره. دا مې لوی کړ. راځم دا چې دی لیجنډ دې ته چې لیجنډ چې وایي راهنمود یا لارښوونکی. دلته تاسو ګوره دا نارنجي رنګ چې دی دا چې ټارګټ دی په دې شکل سره، او دا بل آبي رنګ چې دی دا اچیومنټ دی. په دې کې مونږ کولی شو چې د دې فونټ هم غټ کړو مثال په دې شکل سره، او ټیکس رنګ یې بدل کړو، بولډ یې کړو مثال په دې شکل سره چې برجسته شي. د دې دا سایز به یو څه اندازه وړوکی کړو. دا ډېر زیات چې دی لوی دی. دا مې په دې شکل جوړ کړو. دا چارت دلته که زه اوس دلته راشم مثال دلته ګوره لیجنډ دی. کله چې زه په لیجنډ باندې کلیک کوم ورته یم چې ټاپ لیجنډ دلته ټاپ ته راوله، ورته یم چې لیفت مثال چپ خواته راوړه، ورته یم چې رایټ خواته. کوم ځای کې چې تاسو د دې لیجنډ خوښ وي نو تاسو کولی شئ چې دا راوړئ. زه ورته یم چې باټم دلته مثال په دې ځای کې مې راوستو. دلته دا وګورئ اکسس مثال دا سلیکټ دی که چېرته مثال ورټیکل او هارزونټل پرایمري اکسس دا چې سلیکټ دی. که زه د ورټیکل لرې کم افقي هغه به څه شي لرې شي، او که بیا بیرته کلیک کړم دا به ورټیکل اکسس به دا به څه شي را به شي په دې شکل سره. دلته مثال د دې دپاره که ټایټل یې ورکوئ چې مثال دا څه دی نو تاسو کولی شئ چې د ټایټل اکسس ونیسئ. دلته ورته ووایئ چې په دا سلیکټ کړئ، ورته چې دې کې ورته ولیکئ نمبر اف امپلای ټرین، نمبر اف امپلایز ټرین. مثلا دا کوم نمبر چې دلته دا نمبر یې ښیي مثلا دا چې دی دا نمبر اف امپلایز ټرین. په دې کې مثال دا دلته دا درې باندې درې ځل کلیک کوم او ورته یم چې کمپیوټر پروګرام مثلا چې دا چې دی دا د کمپیوټر پروګرامونه دي. دې ځکه دا چې دی کمپیوټر پروګرامز مثلا دا اکسس اضافه کوو. بیا په دې باندې کلیک کوو، دلته راځو ګورو مثال ویلو لیبل
شکه ورزیاتو مثال دا لیبل مې ورزیات کړو دلته ګوري دا پاس لیبل راغی ډیټا لیبل په دا ډیټا لیبل تاسو ورته چې انسایت اینڈ ورته چې انسایت بیس لاندې ګوره دلته لاندې راغی ګوري دې کې لاندې راغی کولای شي چې د دې فونټ تغییر کوي مثال سپینه کوي چې ښکاره شي او یا ورته چې آوټساید بیرون او مثال په دې شکل سره چې ډیټا آوټلاین دا بل شکل مثال چې ډیټا آوټلاین ورته چې سنټر په مینس کې او انسایت مثال بیرته دیز کې ورته لیبل ورته ورکو بیا دا پاس او دا سلیکو بیا مثال په دې شکل سره تاسو کولای شئ چې څه وکړئ لیبلونه د دې لپاره غوره کړئ اوس راځم وایي چې ډیټا لیبل کوم ډیټا لیبل باندې کلیک وکړو مثال ته دا ګوره دا ټیبل دلته راغی مثال د دې څه ده ډیټا لیبل ټیبل مثال په دې ټیبل دا ګوره لکه همدغه ډیټا په ټیبل په شکل رااله دا مثال لاندې د هر یو دپاره څه رااله ویلو رااله چې مثال دا اچیومنټ دی د ور د وینډوز د مثال د هر یو دپاره هغه نمبر اف امپلایز دلته رااله که زه راشم ورته چې ټرین مثال د اچیومنټ دا اضافه کوم ګوره دا د ټرین لاین مې ورته اضافه کړو چې تاسو ته وښایي چې مثال څنګه دا د دې ټرین په کوم حالت کې دی دا بیرته چارت سلیکټ کوم دې ته راځم ورته دغه کوم د ایرور بار هم تاسو سلیکټ کولی شئ چې سټنډرډ ایرور بار دلته ګورئ پاس دا ایرور بار تاسو ته ښیي مثال په دې شکل سره زه راځم دا ایرور بار هم تل لرې کوم دا ګریډ لاین دیز نه لرې کوم بیا ته نه دا ډیټا ټیبل هم لرې کوم او دا چې کوم لیبل هم لرې کوم دلته دا ټرند لاین دا هم ته نه لرې کوم او دا چارت په دې شکل سره پیدا دا ایکس ډیټا لیک دا هم ته نه لرې کوم دا هم لرې شو بیرته چارت ساده شکل ته راوستو همدغه کارونه چې مثال تاسو دلته وکړه دا تاسو دغه نم کولی شئ چې ډیزاین ته راشئ او د دیز نه دا کارونه ترسره کړئ مثال چې کوم خواته لیجنډ کوم هلته راولئ په دې شکل سره دلته څه کولی شئ ترسره کولی شئ که مونږ راشو دلته رنګ ورته غوره کړو اوس مثال دا رنګونه دي که دې ته راشو مثال هر یو سلیک کې لاندې تاسو ته رنګونه ښیي په دې شکل ګورئ کوم شکل چې ستاسو رنګونه خوښي هماغه شکل تاسو کولی شئ چې دا خپل ځان دپاره څه کوي رنګونه غوره کوي دا چې دي رنګونه دي د دیز نه او په دې کې مثال د چارت سټایل غوره کولی شئ دا ګوره بېلابېل سټایلونه دي په دې سټایل کې هر سټایل چې ستاسو خوښ وي هماغه سټایل د خپل ریپورټ دپاره څه کوي غوره کوي مثال دا د په دې شکل سره چې مثال څنګه تاسو کولی شئ چې یو چارت سټایل غوره کوي مثال دا شکل اشکال مختلف اشکال دي مثال ما یو ورته غوره کړو چې مثال دا په دې کې کویک اکسس مثال که لیجنډ کوم ځای ته راولئ مثال ټایټل ولري لکه دلته ویلو ولري او اکسس او ډبل ویلو ونه لري بیا که دلته راشئ دا ګوره اکسس ویلو لري او دا مثال په دې شکل سره دغه لري او دې د کړای شو مختلف اشکال دي دا د دې نه تاسو غوره کولی شئ چې کوم شکل ستاسو خوښ وي هماغه ته نه غوره کړئ بیا راځم دلته دې دا ګوره اکسس ټایټل او دا شی نه دا زه څه کومه دا ټایټل ته نه لرې کومه فقط شی پرېږدم دا پرېږدم مثال دلته دا په دې کې پرېږدم چې تاسو د چارت کې وښیي دا چې مثال څنګه تاسو دا چارت فارمټینګ کوئ د دې فارمټینګ تاسو د دیز نام کولی شئ چې مثال د دیز نه ونیسئ ګورئ فارمټینګ وکړئ په دې کې دا وګورئ په دې شکل سره دا اشکال ورته غوره کړئ د دیز نه فارمټینګ کوئ دلته فلټر کولی شئ چې ګوره وینډوز دی ورد دی مثال دا دلته سلیکټ کړئ ګوره هلته ښیي درته که لرې کړي نو بیا ورته چې اپلای مثال وینډوز د لرې که د دیز نه نو لاندې بټن ده د اپلای په نامه باندې هغې باندې کلیک کوي نو دا وینډوز به د دې چارت نه لرې شي ګوره وینډوز ته نه لرې شو فلټر هم کړو ورته چې ورد هم راته مخه په دې چارت کې مثال دا ورد به تاسو ته نه ښیي تنها به دا درې پروګرامه درته ښیي چې ټارګټ او اچیومنټ بیرته دا سلیکټ کومه چې دا بیرته راشي اپلای مثال دا بیرته رالم دا اچیومنټ شو دا ټارګټ شو زه که چېرته راشم په دې باندې ډبل کلیک کوم دلته به دا د اپشن وینډو دا دلته ماته څه شي را څرګنده شي کله چې دا را څرګنده شوه په دې کې هم تاسو کولی شئ چې تغییر راولئ په چارت کې
مثال دې کې وګورئ چې اتوماتیک دی او دلته باردار دی، دا فیل دی چې مثال څه سره کوم رنګ تاسو ورکوئ. مثال کوم یو چې سلیکټ دی، مثال هغې ته زه دا رنګ ورکوم یا ورته وایم چې بیرته ورته وایم چې دا رنګ ورکړه او دا سلیکټ کوم او ورته وایم چې دې ته شین رنګ ورکړه په دې شکل سره. دا رنګ ورته غوره کړه یا ورته وایم چې بلو، مثال په دې شکل سره دا رنګ ورته ورکوم. دلته ګریډ لاین تاسو فټ کولی شئ، مثال په دې شکل سره ګریډ لاین فټ کولی شئ، ورته چې مثال دلته کوم یو بل دغه ورته غوره کوئ د دې ځینه وګورئ دا اشکال د شکل د اشکالو مثال یو عکس ورته راوړئ، دې ځینه ورته عکس راوستی شئ چې دې کې عکس تاسو ځای په ځای کړئ. قرار په دې باندې کار کوو او مخکې ځو چې مثال څنګه موږ کولی شو چې دا چارت موږ خپل چارت ډیزاین کړو. دا ټول تکراریږي ځکه چې هره ورځ چې موږ کار کوو نو په دې کې دا ټول څه کېږي تکراریږي. زه اوس راځم دا سلیکټ کوم، دلته ګورم ورته وایم چې ډیټا لیبل، مثال د دې ډیټا لیبل آن کوم، په دې لیبل باندې کلیک کوم، ورته وایم چې دې کې ورته وایم بولډ، دا مې چې بولډ کو دې کې د دې رنګ دا رنګ انتخابوم، یو څه اندازه غټوم لاس په همدې شکل سره دا سلیکټ کوم، دلته راځم بلو دغه ورته نیسم بولډ کوم او غټوم چې لاس، مثال د دې دا غټ شو، دا د دې سایز لاس ته غټوم په دې شکل سره چې دا دغه شي د غاړه کې چې دی دا به هم لاس کو چې یو څه اندازه ښکاره شي. ټایټل دی، دا ټایټل به رنګ به ورته ورکړو، یو څه اندازه به غټ کړو. دا مثال څنګه چارت فارمټینګ په دې باندې مونږ کار کوو او مخکې ځو چې مثال څنګه مونږ کولی شو چې دا چارت فارمټ ترسره کړو. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.